السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې راته روغ وئ. ګرانو ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې کین ماسټر پروګرام ته پښتو فونټونه یعنې پښتو لیکنې سټایلونه را ډاونلوډ کړو. نو که تاسو په کین ماسټر پروګرام کې ویډیوګانې جوړوئ او یا هم تصویران جوړوئ، نو بیا ستاسو لپاره پښتو فونټونه ضروري دي. نو که غواړئ چې پښتو فونټونه خپل پروګرام ته ډاونلوډ کړئ، نو دغه ویډیو زما سره تر پایه وګورئ. نو را به شئ کین ماسټر پروګرام ته، خپل کین ماسټر پروګرام به خلاص کړئ، بیا به راشئ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دغه اپشن باندې کلیک وکړو، بیا به لاندې راشئ. کله چې لاندې راغلی، بیا به دلته پوټي باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پوټي باندې کلیک وکړو، بیا به لاندې راشئ، په عربیک باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په عربیک باندې کلیک وکړو، نو دلته به تاسو ته مختلف پښتو فونټونه راواړوي. بیا به راشئ په فونټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فونټ باندې کلیک وکړو، بیا به راشئ په ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې مختلف پښتو فونټونه خپل کین ماسټر پروګرام ته را ډاونلوډ کړئ. مننه کوم، تر بلې ویډیو ښې چارې.